او بل خبره کې وای د خیرات لپاره په شریعت کې ورځ نه ده معلومه، ته چې یوازې په 12مه کې دا خو دې تخصیص وکړي، د ځانه دې وخت ورته وټاکي، او په کتابو کې راغلي دي وای تخصیص نه دی راوړه، ته به یو ورځ تر یو خیرات پورې نه خاصې، خیرات به تر یو ورځې پورې نه خاصې، هره ورځ چې کوي هغه وخت کې وکړه. دا چې ته یوازې په 12مه کې دا خو دې وای تخصیص وکړي، تخصیص وای روانه دي. دا بیا عجبه خبره ده. تخصیص دې ته وای چې یو سړی د مثال په ډول په 12مه خیرات په دې نیت وکړي چې دغه د 12مې ورځې نو وختي بل وخت د خیرات روانه دي، نه د مخه روا دي نه وروسته روا دي، بس دغه 12مه یې وخت دی، دا شرعي وخت دی. دا رقم نیت غلط دی، دا تخصیص دی، او په کتابو کې چې غندل سوی دی هغه دغه معنا شي. نو دا رقم عقیده د چا سره وه؟ دا مسلمانان چې خیراتونه کوي په 12مه د هغو اوس دغه نیت دی چې یوازې په 12مه روا دي، په بله ورځ نه دی روا، دا د هیچ چا نیت نه دی. هغه وایي خیرات دی، خیرات بل وخت هم روا دي، د 12مې وروسته هم روا دي، خو په دغه ورځ په دې نیت کوم چې خدای پاک به ماته ډېر ثواب راکړي. نو دا کومه دی چې تخصیص؟ دا خو تخصیص نه دی. هغه ناروا چې تخصیص دی هغه خدا دی چې یو سړی د داسې عبادت دپاره چې په شریعت کې وخت نه ورته معلوم سوی، ته د ځانه وخت ورته معلومه و بس دا یو وخت دی، تر دې وخت به نه د مخه کوې نه به وروسته کوې، لکه د ماپښین لمونځ یا د مازدیګر لمونځ یا د ماخستن لمونځ. اوس دا داسې عبادات چې ګوري چې په شریعت کې وخت ورته معلوم دی. د ماپښین لمونځ به په ماپښین کې کوې، د ماپښین اخواته نو بیا ادا نشته، د مازدیګر لمونځ به په مازدیګر کې کوې، د ماښام ده به په ماښام کې کوې. د حج دپاره الله پاک هدي وخت ټاکلی دی، په هغه معلومه ورځو کې بیا کوې، بل وخت حج نه کېږي. دا چې ته اوس عرفات ته ولاړ شي او طواف وکړي خو نه دی حج. دا د رمضان المبارک میاشت ده، دا روژه، دا فرضي روژه، دا چې کله رمضان المبارک راشي په دغه وخت کې دا روژې ستا د ادا کېږي، هغه فرضي روژه دې ادا کېږي. تاسې نشئ کولی چې توازه د رمضان المبارک د میاشتې روژې به اوس لا ونیسم، اوس لا ګرمي نشته، ښه هوا هم ده. دا رقم خو نشي کېدای، خو په شریعت کې وخت معلوم دی چې هغه د رمضان المبارک میاشت راشي، هغه یې وخت دی، په هغه وخت کې به یې نیسي. نو خو ګورئ دا داسې عبادات دي چې په شریعت کې وخت ورته معلوم دی، او یو داسې عبادات دي چې په شریعت کې وخت نه دی ورته معلوم، هغه لکه د خیرات هر وخت چې کوې په هغه وخت کې وکړه. شریعت تا ته نه دي ویلي چې خامخا یې د پلانې میاشتې پر پلانې تاریخ وکړه، یا یې د ورځې په اول کې وکړه، یا یې په منځ کې وکړه، یا یې په اخر کې وکړه، دا یې نه دي ویلي. نو که یو سړی دا عقیده ولري چې دا 12مه وخت دی، تر 12مې د مخه نه دی روا، وروسته نه دی روا، په دغه ورځ به خامخا کومه، دغه وخت دی، که در دغه وخت واوښتی خیرات نه دی سي، دغه عقیده غلطه ده، دغه تخصیص دی، په کتابو کې چې غندل سوی دی هغه دغه شی دی. اما خو مسلمانان په دې نیت خیرات نه کوي چې په 12مه روا دی، په بله ورځ نو نه دی روا. هر مسلمان څه چې څوک پوښتنه وکړي خیرات دې نن وکړي، و ښه پرون دې ولې نه کوئ، سبا یې ولې نه کوې، او په دې خاطر مې نن وکړي چې دا یو ښه ورځ 12مه وه، په دې ورځ کې فضیلت دی، د ډېر ثواب په امید مې وکړي. که بیا ته پوښتنه ځینې وکړې چې پرون نه و روا، ولې نه و روا؟ روا و، پرون هم روا وه، بله ورځ هم روا و، سبا هم روا دی، بل سبا هم روا دی، خو نن مې د ډېر ثواب په نیت خیرات وکړي. دا خو بیا تخصیص نه دی، دا پروا نه لري. دغسې عبادات چې په شریعت کې وخت نه ورته معلوم سوي، هغه ته کولی شي چې د دغسې یو ملاحظې په خاطر چې نن ورځ ډېر ثواب لري، یا د یو بل مصلحت په خاطر وخت ورته وټاکې، دا پروا نه لري. دا وخت ټاکل خو نو په دې معنا نه دي چې زه دغه شرعي وخت بولم، بل وخت یې روانه بولم. دغسې یو ملاحظه لرم چې نن ورځ کې فضیلت ستا، ثواب یې ډېر دی، په دې خاطر یې نن کوم. یا یو بله ملاحظه لرم، نن ماته میلمانه ډېر راځي، بله ورځ بیا نه راته راځي، په دې خاطر مې دا خیرات نن وکړي. یا خیر، دا هم یو ملاحظه شو. اوس تاسې ګوري چې زه یو څو روایتونه تاسو ته پیش کړم چې نفلي عبادات دي،
او صحابه کرامو وختونه ورته معلوم کړي وو نفلي عبادات. عثمان بن ابي شيبه په روایت رضی الله عنه په حدیث شریف کې راغلی وای حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د هر پنځشنبه په ورځ خلکو ته نصیحت کاوه، په ورځ نه ورته کاوه. نو اوس په عبد الله ابن مسعود صاحب ته سره وایي چې دا خو دې تخصیص وکړي، نو نصیحت خو په شریعت کې وخت نه دی ورته معلوم، ولې دې په پنځشنبه کاوه؟ په هغه دې کاوي، په پنځشنبه یې کاوي. دا د بخاري شریف روایت دی 14مه صفحه. سهل بن سعد رضی الله عنه روایت کی وای یوې ښځې د جمعې په ورځ خیرات کاوه، د جغندور سبې جوړ سوی طعام خلکو ته د جمعې په ورځ ورکاوه. صحابه کرام براتلل دا د دې خیرات به خوري ار جمعه کاوي. یو چانه دې ورته ویل چې دا خو دې تخصیص وکي، ولې په بل ورځ نه کې؟ دا د بخاري شریف روایت دی. بخاري شریف په اول جلد 128مه صفحه. د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په روایت کې راغلی چې نبی علی السلام به د هرې شنبه په ورځ مسجد قباء ته تللی. مسجد قباء مدینه منوره کې مسجد نبوي ته نږدې اول اساس پیغمبر علی السلام دغه مسجد شریف ویشي. څه د شنبه په ورځ ورتلی عبد الله ابن عمر صاحب هم د شنبه په ورځ ورتلی، او حال دا چې نبی علی السلام د شنبه ورځ د مسجد قباء ته د ورتګ د پاره نه د معلومه کړي. دا نه دی ویلي چې تاسو به خامخا د شنبه په ورځ ځئ، په بل ورځ نه دی روا. دا د شنبه ورځ وخت نه وو، بل وخت هم روا دی، بل وخت هم روا دی، هر وخت چې ورځي. خو نبی علی السلام د شنبه په ورځ ورتلی. نو به اوس خلک نبی علی السلام ته وایي چې ته ولې د شنبه په ورځ ورتلی؟ خدا تخصیص دی وکړي. عجیبه خبرې. علامه عینی رحمه الله د دې حدیث شریف په شرح کې لیکلي وفيه دلیل جواز تخصیص بعض الايام بنوع من القرب. وای دې حدیث شریف کې دلیل دی پر جواز د تخصیص د بعض ایامو په جنو قرب سره، یعنی د خیر په کارو سره، په نیکو کارو سره، په طاعات سره چې په شریعت کې وخت نه معلوم تکولای شي د یو ملاحظه پر بنا په دغه معنا وخت ورته معلوم کې چې زه یو ملاحظه لرم، په دې معنا نه چې دا شرعي وخت دی. نو مطلب می دادی چې کوم مسلمانان د 12مې په ورځ یا په یو بل شپه یا ورځ خیرات کوي، دا هغه د تخصیص عقیده نه ده. دا نه وایي چې د دې دغه وخت بل وخت نو جایز نه دی. هغه یو ملاحظه لري، لکه د 12مې په ورځ چې دا ملاحظه لري چې نن تر نور ورځو ښه ورځ، بس نو زه نن خیرات کوم، خدای پاک به ماته ډېر ثواب راکړي، خو روا بل وخت هم دی. دا تخصیص نه دی، دا کار جایز دی.